د هغې نه به سوال دی. یو زنانه دا سوال کړی دی چې زما یو لور د 3 کالو او 2 زامن دي، یو د 9 کالو دی او بل د کال دی، او زما د خپل خاوند سره په دې ورځو کې په یو خبر باندې ورانه ده. هغه ده چې هغه خپل یو ورور چې هغه د 50 کالو دی دلته کور ته راولي وي چې دی موږ سره اوسي، او د هغه دا ورور چې دی نو دا د لوط علیه السلام په قوم کې چې کوم بیماري و په هغه کې هم دغه بیماري ده. او زه یې نه منم، نه غواړم چې زما کور ته دې سړی راننوځي. یریږم چې الله عذاب بر باندې راشي. یو خبره دویم په خپلو زامنو یریږم، پر خپل زوی یریږم چې 9 کالو دی. خاوند راته وایي چې نه دی به راځي او ته به احترام وکړې. نو تاسو دې باره کې څه وایې؟ الجواب بالله التوفیق چې د دې خور د دیندارۍ او د جرأت ته زموږ سلام دی. داسې زنانه زموږ معاشرې له پکار دي. نه به راولي دا سړی، داسې زنانه پکار ده. نه به راولي دی موږ ته بچي خرابوي، نه به راولي دی کور خرابوي، نه به راولي د دې لاسه عذاب راشي، نه به راده نه کې که رور دی او که کاکا زوی دی او که ماما زوی دی. داسې زنانه زموږ پکار دي. دې خور ته موږ دا وایو که ستا په دې لیور باندې دا خبره دغه ثابته کومه چې ته وې، نو د دې خاوند له نه دي جایز چې د رور کور ته دننه راولي، پاتې له ده چې د ده د بچو سره دې بیا میلاوي. او دې خاوند له دا نه دي جایز چې دی د خپلې ښځې ته ووایي چې د دې رور به احترام کې، بلکې دی د احترام نه دی د زجر او د رټنې لایق دی. یو سړی بیمار دی پالکانو پسې ګرځي شهوتونه پوره کوي او ته ښځې ته وایې ته ول احترام کوه، د څه شي احترام وله کوه؟ دا سړی د زجر او د رټنې لایق دی. بل دا کم کار چې په ده کې دننه دی والعیاذ بالله د دې لپاره څومره سخته سزا شریعت ښودلې چې دا کار پلید کار دی. الله سبحانه وتعالی قومونه دې د لاسه تباه کړي پوره. امام ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کتاب کوي د خپل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه دا نقل کوي، وی صحابه کرامو په دې باندې اجماع وه چې څوک کوم دا کار کوي، کم کار چې به د لوط علیه السلام قوم کو دی به وژلی کېږي. داسې معمولي ګناه خو نه ده. نو موږ دې خور ته وایو چې موږ ستا سره موافق یو او موږ ستا ملګري یو په دې خبره کې، او د خپلې خبرې نه وروسته کېږه مه، دغه خپله خبره مضبوطه راونیسه. او خاوند له په کار ده په ده باندې ذمهواري ده د دې خپلو بچو د دې خپلې ښځې د دوی به ته الله تپوس کې په کار دی چې تر هغو باره کې سوچ وکړي. ته دې تللی چې نه رور دی او احترام به کوي، څه شي احترام به کوي؟ که دا سړی توبه وباسي او خبره واضحه شي چې ده دا ګناه پرېښودې ده په دلایلو او په قراینو سره، بیا که چېرته راشي نو په هغې کې بله څه حرج نه وي، خو بیا هم د داسې سړي راوسته بیا هم نامناسب دي. که توبه وباسي ځکه چې دا بیماري کله نه کله بیا راوچتېږي، دې سړی به د کور نه لرې ساتي والعیاذ بالله. او که کور ته راځي او توبه وباسي نو بیا هم دا ښځه د هغه سره یوازې نشي کېناستی، د هغه نه به ستر کوي، صرف که په خیر ورته وایي یا دوا سلام او څنګه یې ښیې دغې پورې اجازه شتي هم مخې له بیا نه راځي. دې دپاره محرم نه دی. ولایت ساتئ چې لیور د ښځې لپاره بلکل داسې پردی دی لکه څنګه چې په لاره کوڅه کې یو سړی ګرځي. دغه شتي که چېرته د کمرې نه ورته په خیر ووایي یا څنګه یې ښیي یا واړه دي څنګه هېڅ خبره نه. دې ځینې به ورته راځوان شیر ټلیفونو کې خیال کوه ډېر د زما د دې رونو وایي، دا به واته رونه یو، دا غریبه به دوی له خدمتونه او کپړې انځه او مخې له ځه او بس پکې خندا او ټوغې ټقارې او ګپ شپ او بیا به کې کومې واقعې راغلې خو تاسو ته معلومې دي، پټې خو نه دي که نه. دی دلته مزدوري کوي، رون له پیسې ګټي او ښځه ورته کېنولې ده، او که چا ووایي چې بهی دا کار ناروا دی، بس ستاسو زړونه خراب دي. جې زموږ زړونه خو الحمدلله وي پاک دي. پاکو زړونو والا چې کومې قصې کړي ده تاسو ته معلومې دي. نو د الله نه یېره پکار ده. دې خاوند له چې دی ښځې ته دا خبره کوي او داسې یو کس کور ته رانه باسي. زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې په خپلو خپلوانو کې کم سړی تاسو وینئ خراب یا کور ته مه پرېږدئ. که خفه کېږي د زړه دې وچوي، د خپلو بچو حفاظت کوئ، د خپلې ښځې حفاظت کوئ. ته د کور مشر یې، ته د کور ذمهوار یې،
دا سړی چې کور ته کوم دننه راځي دته د ښه خرابتیا جوړوي. الله سبحانه وتعالی زموږ ټولې حفاظت وکړي. والله اعلم.